ښه مې یاد شي چې د همدغه ټولګي سره یو ځل د غره په سر کې یو یاد کلي ګنیب ته تللی وم. هر څوک په دې پوهه دي چې د شاعرانو خپل عزیزولۍ وي او ټول شاعران کوناک د قفقاز په غرایزو سیمو کې د څڼې او د وربل یارانو ته کوناک ویل کیږي. د ګنیب کلي د یو شاعر کیسې مې اورېدلې وې خو لیدلی مې نه و. د ګنیب په کلي کې د شاعر لیدو له ورغلم. شاعر ټینګار وکړو چې تر څو پورې زمون ټولګی په دغه کلي کې ایثار دی زه به د هغه میلمه یم. کوربنو زما دومره دارومدار وکړو چې ځان راته بد ښکاره شو او د هغې په دغه هومره کړاو خپل ضمیر ملامتولم او بیا په تیره تیره د شاعر مور چې ما له کومه مینه راکړه هغه زما په زړه نقش شوه. د راتلو په وخت مې د کوربنو د مننې او تشکر لپاره مناسب ټکي لټول او دا یو اتفاق و چې زما د رخصتېدو په وخت په کور کې د شاعر د مور نه علاوه څوک هم موجود نه و. زه په دې پوهیږم چې د یوې مور لپاره د دې نه زیات د خوشحالۍ بل څه نشي کېدای چې خلک یې د زوی ستاینه او صفت وکړي. دا بیله خبره ده چې د شاعر د صلاحیتونو په اړه زما خپل خیال ډیر ښه نه و خو بیا مې هم په احتیاط د هغه ستاینه وکړه. ما ورته وویل ستا زوی ډیر ښه مترقي شاعر دی او په عصري موضوعاتو ډیر ښه لیکل کوي. د شاعر مور زما خبره غوڅه کړه په وینا کې جوش نه و. ویل یې کېدای شي زما زوی مترقي شاعر وي خو صلاحیت پکې بیخي نشته. دا هم کېدای شي چې په عصري موضوعاتو یې نظر وي او په نظمونو کې د وخت چغه نغښتې وي خو چې زه یې شاعري لولم نو ما له خوب راشي. رسوله ته په خپله فکر وکړه چې په کوم وخت کې زما زوی خبرې سپړدلې او څوک به هم زما په خبره نه پوهېدل خو بیا به هم زما زړه موټی موټی لویېده. خو نن یوازې دا نه چې هغه خبرې کولی شي بلکې شعر ویلې هم شروع کړي دي خو زه د خوشحالۍ یو پوټی احساس هم نه کوم. هغه متل خو به دې اورېدلی وي چې د ښځو عقل د هغې په لمن کې پروت وي تر څو چې په خپل ځای ناسته ده عقل یې خوندي دی خو چې څنګه له خپله ځایه پاڅېده عقل یې د زولۍ نه ښکته ځمکې ته وخوږي. عقل یې د زولۍ نه ښکته ځمکې ته وخوږي. زما د زوی بیخي همدغه حال دی. د ډوډۍ په میز د سړو په شان د سړیتوب خبرې کوي او ما ورته ډیر په مینه غوږ ایښی خو چې څنګه د ډوډۍ له میزه پاڅي او د لیک لوس میز ته روان شي نو ټول خوندور ساده او په زړه پورې ټکي له زولۍ نه ښکته ورژېږي او تش شډل پیکا بې خوند او تراخه ټکي ورسره پاتې شي. کله چې د یوې مور دا خبرې را یادې شي نو خدای پاک ته په زارۍ شم چې خدایه چېرته مې د خپلې ژبې نه محرومه مه کړې. داسې لیکل کول غواړم که شعر دی که دا کتاب دی او که هر هغه څیز چې زه یې لیکم چې زما مور او خور پرې پوهه هم شي او ښکلې هم کړي او یوازې زما مور او خور نه بلکې زما د غرني وطن هر وګړی او هر لوستونکی په معنا او مفهوم پوهه شي او خوښي شي. د خلکو زغلول نه بلکې په هغیو کې خوشحالي ویشل زما موخه ده. که ژبه مې ګاډي رکیږي خپل توان او زړه راښکون بایلي خلک پرې نه پوهیږي بې خوند او پیکه شي او یا لنډه دا چې که زه په خپله مورنۍ ژبه شرم پورې کړم نو دا به زما د ژوند تر ټولو لویه او درنه غمیزه وي. زما د وړوکوالي خبره ده چې کله به زمونږ د کلي خلک د عزیزولۍ په معاملاتو د بحث لپاره د جومات په خوا کې راغونډ شول نو ما به په هغه غونډه کې هغوی ته د خپل پلار نظمونه اورول. زه ماشوم وم یو وړوکی هلک وم خو دا نظمونه به مې ښه په جوش بلکې له ضرورته زیات په اوچت اواز کې ویل. کوم ټکی یا مصره به چې زما خوښه وه هغې له به مې لا زیات زور ورکړو لکه کله چې به ما د خپل پلار نوی نظم په صدا کې د شرم ښکار اورولو نو د تس ټکي نه شروع کېدونکو ټولو ټکو له به مې داسې شد ورکړو چې غاښونه به مې ورسره چیچل او یو ونګ به یې پیدا کړو او د اورېدونکو په غوږونو کې به یې شړنګا جوړه کړه. ما به فکر کولو چې زما دا له جوش انداز زما ترنم ته د اظهار یو خاص توان بخي. پلار به مې په هره پیره زه رټلم او راته به یې ویل یا هلکه دا ټکي څه غوزان خو نه دي چې په غاښونو ماتول او یا چیچل غواړي او یا څه اوږه ده چې په بغرۍ کې ټکول غواړي یا څه شاړه او ځمکه ده چې درنه ایوه او زور غواړي. د ټکو پر راوړو کې رواني پیدا کړه او ټکو له بې ضرورته دومره زور مه ورکوه چې بیا ورته غاښونه چیچي.
خو د هغې نه پس به هم چې کله ما نظم اورولو نو څه خاص بدلون به مې نه و پیدا کړی. همدغه شان چې یوه ورځ ما نظم واورولو نو پلار مې زما مور ته آواز وکړو چې په بام باندې څه کار کولو. ویل یې ورته دا زوی دې پوهه کړه او خدای دې وکړي چې ستا په خبره پوهه شي. د کومو ټکو راوړل چې ما ته ګران ښکارېدل مور مې هم په هغې جوړ ادا کړل. څنګه چې زما پلار غوښتل. پلار مې ویل وا دې اورېدل دغه شان یې وایه اوس یې راته ته ووایه. ما کوشش وکړو خو څه خوند یې ونه کړو. پلار له مې غوسه ورغله. د جالتورا یو سړی مې په داسې کولو په جارو ټکولی و. خو اوس د خپل زوی سره څه وکړم او د دې خبرې سره مې پلار په غوسه له کوره ووت. پلار مې د جالتورا کلي یو سړی ولې وهلی و. دا د سپرلي موسم و او هر څوک په دې خبره پوهه دی چې کله سپرلی پیل کیږي نو په کور کې د زاړه فصل غله دانه خلاصه شوي وي او نوی فصل دومره زر بازار ته نه راځي. له دغه کبله په سپرلي کې د خزان په نسبت د هر څیز بیه زیاته شي تر دې چې د خاورینو لوښو بیه هم جګه شي چې د فصل او یا د پټي سره څه تعلق هم نه لري. په دغه ورځ مې پلار چې ځوانۍ ته رسېدلی و بازار ته تلو. یو ګاونډي ورله 20 کوپکه ورکړل چې ما له در سره له بازاره یوه جارو راوړه. کله چې مې پلار روان شو نو ګاونډي ورته وویل چې که جارو دې ارزانه ومونده نو پاتې پیسې ستا شولې د واپس کولو اړتیا یې نشته. پلار مې په بازار کې یو سړی ولیده چې جاروګانې یې پلورلې. د بیې ټکېدل شروع شول ولې چې تاسو ته خو پته ده چې د مشرق په بازارونو کې لومړی ښودلې شوې بیه څه ارزښت نه لري. ستاسو نه څوک د یو څیز 100 روبله هم غوښتلی شي چې اصل بیه به یې لا 15 کوپکه وي. پلار مې یوه جارو خوښه کړه او تپوس یې وکړو چې دا جارو د خرڅ ده که د خرڅ نه وه نو زه به دلته ولې ولاړ وم. بیه یې څه ده 40 کوپکه. ولې دا څه اس دی چې له دومره پورته نه دې بیه شروع کړه. سمه بیه یې ووایه او خبره غوڅه کړه 40 کوپکه. ټوکې مه کوه 40 کوپکه نه پیسه زیاته او نه کمه. 40 کوپکه نه پیسه نه زیاته او نه کمه. 20 کوپکه درکوم. 40 کوپکه مطلب 40 کوپکه. زما سره 20 کوپکه دي. 40 کوپکه. رښتیا درته وایم چې د 20 کوپکو نه را سره زیاتې نشته. خیر ده چې کله در سره وشي نو وایخله. پلار مې پوهه شو چې جارو خو سر وخوړو نو په بازار کې هسې ګرځېده را ګرځېده شروع کړل. د دوکانونو د یو قطار په خوا کې د خلکو ګڼه ګوڼه ولیدله. هلته ورغې خلک یوې او بلې غاړې ته ټیل وهل او لومړي قطار ته یې ځان ورسولو. څه ګوري چې ولسي شاعر محمود خلکو ته خپلې نغمې اوروي. محمود ناست و خپل پاندوري په لاس کې نیولی و. کله به یې د پاندور مزي سمول او کله به یې ورسره نغمه زمزمه کړه. ټول خلک د سندرو اورېدو ته سانیولي ولاړو. د خاموشۍ دا حالو چې د مچ بنګاری هم اورېدل کېده. د سندرې په دوران کې چې یو هلک وټوخېده نو په خوا کې ورسره ولاړ یو مشر سړي چې غالبا پلار یې و هلک بهر ته ولېږه. د خاموشۍ په دې عالم کې چې د محمود د سندرې د اواز نه علاوه پاڼه هم نه رپېده. د جالتورا کلي یو سړي په څنګ کې ناست د یو بل سړي سره په خبرو شروع وکړه. په اصل کې د هغه نیت بد نه و بلکې په خوا کې ولاړ ملګری د اوار ژبې په یو ټکي هم نه پوهېده او دې خوارکي کوشش کولو چې د محمود سندره ورته وژباړي. اوس دا بیله خبره ده چې د هغه روغ نیت نورو خلکو ته عذاب و ولې چې په خوا کې ولاړو خلکو د محمود سندره سمه نه شوه اورېدلی. زلمی حمزه یعنې زما پلار له د هغې په دې حرکت غوسه ورغله. سړی په څنګل ووهه چې غلی شه خو خوند یې ونه کړو. بیا یې ورته ورو شان وویل چې خبرې مه کوه. خو سړی غلی نه شو. پلار مې په دې نه پوهېده چې د دې سړي سره څه وکړي. شاوخوا ته یې وکاته. اوس قسمت ته ګوره چې هغه جارو پلورونکي هم د محمود سندرې ته ولاړو. پلار مې ورمنډه کړه او یوه پیړه مضبوطه جارو یې راوچته کړه او په جالتوري شروع وکړه. سړی په شونډو کې وبړېدو. څه دوړه دباو یې هم وکړو او له هغه ځایه بهر ته ووت. خو پلار مې دومره غوسه و چې تر څو یې سړی لرې نه و زغلولی تر هغې ترې قلار نه شو. د سړي د زغلولو نه پس مې پلار بیرته راغی چې خپله وسله یعنې هغه جارو هغه سړي ته واپس کړي. خو د جارو څښتن ورته وویل نه دا جارو له ځان سره یوسه. پلار مې ورته وویل یاره زما په جب کې لا 20 کوپکه دي او ته یې 40 غواړي. هغه ورته وویل
وړیا یوسه. تا چې کوم کار وکړو د هغې تر مخه زما ټول مال څه حیثیت نه لري. نن په دنیا کې د جالتوري غوندې خلکو شمار څو چنده زیات شوی دی چې نور خلک د سندرو خوند ته نه پرېږدي. خو غم دا دی چې نه خو هغه جاروګانې پاتې شوي دي چې دغه خلک جارو کړي او نه په استعمال پوهه خلک پاتې شول. په غریزه سیمه کې یوه تللې ترخه او چټکه جمله د زینکړي اس برابر ګڼل کیږي. زما له ډایرۍ څخه په مخاج قلا کې چې په کومه ودانۍ کې زما کور دی، نوموړی پهلوان علي الیوب هم په دغه ودانۍ کې اوسیږي. علي 4 ځله د کشتۍ نړیوال اتل پاتې شوی دی. یو ځل په استانبول کې د یو ترک پهلوان سره کشتي وه. ترک ډیر تجربه کار او د کشتۍ په هنر پوهه پهلوان و. خو علي چې ډیر په دمه او قلاره کشتي کوي، په 2 دقیقو کې په ترکی پهلوان ځمکه وڅټله. ترک پهلوان د پاڅېدو په وخت کې په اوار ژبه کې یوه داسې خیره وکړه چې د داغستان په غریزه سیمه کې ډیر عامه دود ده. په ترکیه کې د یو چا د خولې نه په اوار ژبه خبرې علي ډیر حیران کړو. خو د علي نه زیات ترکی پهلوان حیران شو. کله چې ورله علي په اوار ژبه کې جواب ورکړو، وطنداره خیرې مه کوه، دا خو لوبه ده. خو د دوی د دواړو نه زیات د کشتۍ منتظمین او نندارچیان هغه وخت حیران شول کله چې هغوی دواړه پهلوانان ولیدل چې په یوه منډه یو بل ته داسې ورتر غاړې وتل لکه 2 سکه ورک شوي ورونو چې په مودو پس یو بل لیدلی وي. وروسته معلومه شوه چې ترکی پهلوان د هغه کورنۍ غړی دی چې د شامل د نیولو نه پس ترکیې ته په تیښته تللی و او هم هغه ځای کډوال شو. نن هم د دې دواړو پهلوانانو ترمنځ ژور دوستانه تعلق دی. زما د پلار خاطرې په 1929 میلادي کال کې زما پلار له میډال ورکړل کېده او په دغه لړ کې هغه مسکو ته لاړ. په دغه وخت کې دا ډیره لویه خبره ګڼلی کېده. پلار چې مې په خپل کوټ د لګېدلي مډال سره بیرته خپل کلي ته راغی، نو د کلي د خلکو لویه جلسه راوبلل شوه چې زمونږ په ژبه کې ورته جماعت ویل کېږي. خلکو مې پلار ته خواست وکړو چې د خپل سفر کرملین او د صدر میخایل کالینن چا چې ورله میډال ورکړی وو په اړه خپل تاثرات خلکو ته وړاندې کړي او دا چې د کوم څیز نه زیات متاثره شوی باید هغه هم ووایي. پلار مې خلکو ته وویل چې د ټولو نه لوی او نه هیریدونکې خبره خو دا ده چې صدر کالینن زما نوم په روسۍ قاعده نه بلکې په اوار قاعده واخیست. زه یې د ګمزه صدا سا په ځای صدا سا حمزه وبللم. مشران په دې خبره خوشاله شول او د سر په خوځولو یې خپله خوشحالي څرګنده کړه. تاسو د دې خبرې په اورېدو څومره خوشاله شوئ؟ نو زما د خوشحالۍ اندازه وکړئ چې په کوم وخت ما دا الفاظ اورېدل، نو زما د خوشحالۍ به څه حالو. په خپل ایمان درته ویلی شم چې په دې الفاظو زه دومره خوشاله وم چې د لږ وخت لپاره رانه د مډال اخیستو خوشحالي هم هیره شوه. زه د خپل پلار د هغه وخت د احساساتو اندازه کولی شم. د ډیر وخت خبره ده چې زه د سویت ادیبانو د یو پلاوي سره پولنډ ته تللی وم. په کراکوب هوټل کې زموږ د استوګنې تنظیم شوی و. یوه ورځ سهار وختي زما د کوټې تمبه وټکېده. چې تمبه مې خلاصه کړه نو یو نااشنا سړی مې مخې ته ولاړو. په روانه اوار ژبه کې رانه تپوس وکړو دا د حمزه رسول کوټه ده؟ زه حیران هم شوم او خوشحاله هم. ورته مې وویل خدای دې پلرنۍ خونه آباده لره، ته اوار دلته په کراکوب کې څه کوې؟ د خوشحالۍ نه مې ناشنا میلمه په راښکو راښکو خپلې کوټې ته رادننه کړو او بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تېره شوه. ماښام هم پرېوت خو زموږ د خبرو لړۍ تمامه نه شوه. زما ګران میلمه اوار نه بلکې یو پولیستانی عالم و چې د اوار ژبې او ادب ژوره مطالعه یې کړې وه. اوار ژبه یې په لومړي ځل د هټلر په یو زنداني کمپ کې له 2 اوار قیدیانو څخه اورېدلې وه. دواړه قیدیان ملګري هم خوښ شول او د هغوی ژبه یې هم خوښه شوه او د اوار ژبې مطالعه یې پیل کړه. په اوار ملګرو کې یو خو په هم هغه وخت کې مړو، دویم ژوندی و. سویت لښکرو له بنده راخلاص کړو او نن هم ژوندی دی. موږ دواړو په اوار ژبه خبرې کولې چې ما ته غیر عادي او ډېر عجیبه ښکارېده. ما خپل نوي دوست او نوموړي عالم ته داغستان ته د راتګ بلنه ورکړه. موږ ټوله ورځ په اوار ژبه خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر فرق و. د هغه په ژبه کې علمي وقار ځلېده، سوچه پاک او سپېڅلې ژبه یې ویله، بیخي صحیح.
بلکې دا به ووایم چې د پیکتوب تر حده صحیح ژبه یې ویله. د ژبې د روانۍ چټکۍ او ولسي رنګ په ځای هغه د ګرامر قاعدو د الفاظو جملو جوړښت ته زیات پام کولو او په دې احتیاط کې دا خبره له پامه غورځولې وه چې ټکي هم خپل یو وجود ژوندی وجود لري. زه داسې کتاب لیکل غواړم چې ژبه پکې د ګرامر په ځای ګرامر د ژبې پابند وي، ولې چې زما پان ګرامر یو داسې لاروی دی چې پیاده روان دی او ادب هغه مسافر دی چې پاس سور هم په دغه لار روان دی. پیاده لاروی پاس سواره لاروي ته خواست وکړي چې د لږ ساعت لپاره یې پاس سور کړي او د اس خاوند د ځان سره د اس په شا کېنوي. خو ورو ورو د پیاده لاروي سترګې خړې شي او د اس خاوند له اس نه ښکته ګزاره کړي، اس په مخه کړي او چغه کړي دا اس هم زما دی او د اس زین ته په زوړنده کڅوړه کې پروت سامان هم زما دی. زما مورنۍ اوار ژبې ته زما شتمني، زما هغه خزانه چې د بد وخت لپاره د خوندي ساتل غواړم. ته مې د هر رنځ دارو چې زړه د سندرغالي لري او په ژبه چاړه دی، نو د پیدا کېدو نه پیدا کېدل زیات غوره دي. زړه مې له نغمو ډک دی، اواز هم را سره دی او زما مورنۍ اوار ژبې ته زما آوازي. د وړوکې ماشوم په شان د لګوتې نیولې له خپل کلي بهر ته راوایستم او د قامونو د لوی او پراخې دنیا سره د اشنا کړم. چاته چې ما د خپل ګران هیواد کیسې وکړې د هغه لوی هستۍ سره د اشنا کړم چې نوم یې عظیمه روسي ژبه ده. د هغې حیثیت راته هم اوس د مورنۍ ژبې غوندې دی او اوس هغې له ګوتې نیولی یم او د نړۍ د ټولو ملکونو سیل را باندې وکړو. د هغې احسان هم په ځان منم. بیخي د خپلې رضایي مور د ارادریخ کلی د هغې ښځې په شان خو بیا هم د دې خبرې بشپړ احساس لرم چې زما خپله یوه مور هم شته چې زه یې زیږولی یم. ولې چې د کور پانغري کې د اور بلولو لپاره سړی د ګاونډي نه د کڼکو ډبې غوښتی شي، خو که په خپل زړه کې دی د لمبو بلولو او حرارت پیدا کولو ته زړه کیږي نو دا پیرزو د سوال یو کڼ کې هم نشي کولی. خلک کولی شي چې په بیلابیلو ژبو وغږیږي خو د زړونو یووالی پکار دی. زما بلا ملګري د خپلو کلیو نه ښارونو ته کډن شوي دي او دا څه بده خبره نه ده. د مرغۍ بچی چې هم وزرې مضبوطې کړي نو له جالې څخه والوزي. د هغه ملګرو حال به درته څه ووایم چې په لویو ښارونو کې میشت دي خو د خپلو تخیلاتو اظهار په مورنۍ ژبه نه بلکې په نورو ژبو کوي. بېشکه چې دا د هغوی خپله معامله ده او زه پرې د نیوکې څه حق نه لرم، خو بیا هم زما خیال ده چې دا خلک په یوه لاس کې دوه هندوانې اوچتول غواړي. د دې خوارانو سره د بحث نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا خوارکي په کومه ژبه غږیږي. د دې خوارانو سره د بحث نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا خوارکي په کومه ژبه غږیږي. هغه اوار خو نه ده خو روسي هم نه ده. کله چې دوی ته وګورم نو هغه ځنګل رایاد شي چې خپلو ساتونکو د بېغورۍ او غفلت له لاسه سپېره شوی وي. په دې کې شک نشته چې داسې خلک مې هم لیدلی دي چې د خپلې مورنۍ ژبې لمن ورته تنګ او رغی ښکاري، د خپلې مورنۍ ژبې څه ارزښت هم نه ویني، نو هغه ژبو ته یې لاسونه ورغځولي دي چې د الفاظو ذخیره یې هم پراخه ده او ارزښت هم لري. خو د داسې خلکو وروستی حال هم د داغستان د یوې ولسي کیسې د هغه چیلۍ په شان دی چې ځنګل ته په دې تمه تلې ده چې ځان له به د لیوه په شان لکۍ پیدا کړي، خو چې بیرته راغله نو خپل ښکرې بایللی وو. او بیا د دې خلکو حال د کورنیو بطخو په څیر دی چې په لامبو هم پوهیږي او غوپې هم وهلی شي، خو د ماهیانو په شان نه دي. لږې ډېرې الوزي هم خو د آزادو مرغیو په شان نه، سندرې هم ویلی شي خو د بلبلو په شان نه. غرض دا چې په کولو خو هر کار کولی شي خو هغه شان نه لکه چې کول یې غواړي. یو ځل مې د ابو طالب نه تپوس وکړو وایه که نه څنګه یې؟ ویل یې بس نه دی خوا او نه خوا، نه د شرمخ په شان او نه د سوی په شان، بس منځومانه. یوه شیبه غلی و او بیا یې زیاته کړه دا منځومانه کیفیت د ادیب لپاره ډیر خراب کیفیت وي. هغه له پکار ده چې یا خو دې ځان د شرمخ په شان احساس کړي چې سوی له ستونې ښکته کړې ده او یا دې د هغه سوی په شان شي چې په تیښته ځان د شرمخ له خونړو نوکو ساتلی دی. د خپلې ډایرۍ څخه یو ځل د ګاونډ د یو کلي څه هلکان زما پلار له راغلل او ورته یې وویل چې دا اوس
یو سندرغاړی وټکاوه او راغلل. پلار مې ترې تپوس وکړو ولې مو ټکولی دی؟ هغې وویل په سندره کې ډېرې پیښې کولې. کله به یې له قصده وټوخل، کله به یې ټکي وران را وران کړل، کله به یې د لیونو په شان چغې ویستلې او کله به یې د سپي په شان غپل. لنډه دا چې سندره یې په شرمونو وشرموله. له دغه کبله مو ښه پوست کړو. په څه څیز مو وهلی دی؟ چا په سکون او چا د پتلون په پټو. په کار و چې په کوړو مو وهلی وی، خو دا راته ووایي چې په کوم ځای مو وهلی دی. زیات خو مو د وجود په ښکته نیمایي وهلی دی، خو څه ګزارونه مو ورله په څټ هم کړي دي. نو د فساد زړي خو د سندرغاړي په سر کې پراته وو. د یادونو یوه سپرغۍ. همدغه شان یوه بله پیښه را یاده شوه. نو ولې نه چې تاسې هم واورئ. په مخاج قلا کې یو سندرغاړی دی، نوم یې درته نه اخلم، خو هسې هم چې تاسو دا کیسه واورئ نو په خپله به یې وپېژنئ. نوموړی به اکثر زموږ کور ته راته چې زما پلار ورله د هغه د جوړ کړي طرز لپاره سندره ولیکي. پلار به مې د هغه خبره ومنله او سندره به یې ورله ولیکله. یوه ورځ موږ ټول په کور کې چایو ته ناست وو. په راډیو اعلان وشو چې د پلانکي نومیالي سندرغاړي په اواز کې د حمزه صداسا لیکلي سندره واورئ. موږ ټول سندرې ته غوږ شو او خولې مو وازې پاتې شوې. د نوموړي په یوه ټکي هم څوک نه پوهېدل. بس یو څه چغې اورېدل کېدې. د سندرې ټکي داسې چیچل لکه چرګه چې اول په پنجو دانې ګډې وډې کړي. او بیا ترې یوه دانه لټوي. وروسته چې کله زما د پلار سره لیدل وشو نو پلار مې ترې تپوس وکړو دا په دې ټکو دې څه کانې کړي دي؟ نوموړي جواب ورکړو دا کار مې له قصده کړی دی. ما نه غوښتل چې بل څوک دې د سندرې په ټکو پوه شي او یاد دې وساتي. که د سیمې نورو سندرغاړو ته د سندرې الفاظ معلوم شي نو هغوی به بیا زما ویلې سندره زمزمه کوي او زه غواړم چې په دې سندره دې یوازې زما حق وي. یو څو ورځې وروسته زما پلار د ملګرو میلمستیا وکړه. نوموړی سندرغاړی پکې هم بلل شوی و. د خوراک څښاک نه پس مې پلار دیوال ته ځوړند د موسیقۍ یوې آلې ته لاس کړ. د کمز ټول مزي شلیدلي وو، بس یو مزی پاتې و او هغه هم سستو. پلار مې په دغه مات ګوډ کمز یوه داسې سندره شروع کړه چې د موسیقۍ تړون یې دغه سندرغاړي کړی و. د سندرې ټکي خو واضح او راڼه وو، خو یو خو مات ګوډ کمز د موسیقۍ په طرز شرم پورې کړو او دویمه دا چې پلار مې سندره هم ورانه ویجاړه وویله. نوموړي سندرغاړي سم اور واخیست. له خپل ځای نه پاڅېد، احتجاج یې وکړو چې د هغه تړلی طرز په مات ګوډ کمز غږول نه دي پکار. د دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون ته زیان رسی. پلار مې ښه په دمه او قلاره جواب ورکړو دا کار خو ما له قصده وکړو چې څوک ستا په تړلي طرز پوهه نشي. که یوې داسې سندرې ته ښه سندره ویلی شو چې په یو ټکي څوک نه رسی نو بیا هغه سندره هم ښه سندره ده چې څوک یې په موسیقۍ او طرز نه پوهیږي. داغستاني ادیبان په 10 ژبو کې کتابونه لیکي، خو دا کتابونه تش په 9 ژبو کې له چاپه راوځي. په داسې حال کې هغه خلک څه وکړي چې په 10مه ژبه کې لیکل کوي؟ او دا سوال هم ولاړیږي چې دا څه قسم ژبه ده؟ دا 10مه ژبه د هغه خلکو ژبه ده چې خپله مورنۍ ژبه که اوار ده، که لاک او که تات ده یې له لاسه ورکړې ده او ورسره په کومه بله ژبه یې هم مټ بر نه دی. دا خلک په یو وخت کې د 2 کټکو په منځ کې ناست دي. که ته چېرته په کومه بله ژبه د خپلې مورنۍ ژبې نه زیات لاسبری لرې نو ښه په مینه په دغه ژبه کې خپل تخلیقي کار وکړه. خو که چېرته په کومه بله ژبه بشپړ قدرت نه لري نو بیا په خپله مورنۍ ژبه کې لیک وکړه. خو د خدای په خاطر په 10مه ژبه کې لیک ته زړه مخه کوه. بېشکه چې زه د 10مې ژبې پلوي نه یم. ژبه په کار ده چې د زرګونو کلونو عمر ولري، د زاړه میراث شتمني ورسره وي، ولې چې همدغه مهال ژبه د تخلیقي هڅو بار اوچتولی شي. په دې کې شک نشته چې په ژبه کې بدلون راځي، خو دا بدلون بیخي داسې وي لکه ونې چې هر کال خپلې پاڼې بدلوي. څه پاڼې زړې شي او ورژېږي او د هغې ځای نیولو لا نوې پاڼې وټوکېږي، خو ونه په خپل حال ولاړه وي، کلونه واوړي او له هر نوي کال سره ونه زیات قوت، توان او ښایست مومي او میوې نیسي. خپل کتابونه او نظمونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا هغه میوې دي چې د اوار ژبې کوچنۍ خو پخوانۍ ونې نیولې دي. زما مورنۍ ژبه
خوبونه عجیبه وي اکثر بیګا ما هم یو خوب لیدلی دی د مرګ خوب د خپل مرګ خوب خوبونه عجیبه وي اکثر بیګا ما هم یو خوب لیدلی دی د مرګ خوب د خپل مرګ خوب غرمه ده غرمه او تاوده غرونه زه یم او په سینه مې د ګولۍ فرار دی ساه اخیسته هم سم قیامت دی راته څنګ کې یو خوړ د شنو اوبو بهیږي زما د حال نه ناخبره او زه خوبونه عجیبه وي اکثر بیګا ما هم یو خوب لیدلی دی د مرګ خوب د خپل مرګ خوب غرمه ده غرمه او تاوده غرونه زه یم او په سینه مې د ګولۍ فرار دی ساه اخیسته هم سم قیامت دی راته څنګ کې یو خوړ د شنو اوبو بهیږي زما د حال نه ناخبره او زه پروت د وطن په پاکه خاوره باندې زر ده چې خاورې بشم زه هم د دې خاورو سا مرمه خو څوک به وي خبر هم کنه چې خښولو لا زما به څوک راځي او کنه یو څو بازونه مې په سر له پاسه الوزي خواته په خوړ کې یو شور جوړ دی څوک داسې نشته چې زما په غم کې زما بې وخته مرګې وژړي ماتم وکړي نه مور مې شته نه ملګري نه خپلوان شته نه ساندګري کسبګر شته د ژړا لپاره یوازې پروت په دې خاموشه خوړ کې ډیوه د ژوند مې رپي چرته نږدې ناڅاپه د لارو غږونه واورم لرې زما غوږونه واوري د خپلې ژبې الفاظ مرم په تاوژنه ځمکه خدا چې یم په خپل وطن کې او هغه زمانه ناخبر لاروي په مشغولا روان وي تیر شیرانه کیسه کوي د چا په مخې حسین لیونی کړی یو چې هر څوک د مرګ او ژواک په پوله زما د اوار ژبې ښایسته ټکي لکه کاسه د آب حیات ډکه او بس دغه دارو پوره دي همدغه شان د نورو خلکو ژبه هغوی له د ابو حیات خواږه که زما ژبه چرته سبا ورکیږي ماله د مرګ راشي هم نن دلته کې ماته د خپله ژبه ډیره ګرانه که ورته هر څومره څوک سپک ګوري په عالمي ناستو کې ځای نشته خو زما د زړه په کور اوسي بتل ګمان کوم فکر مې یوسي اکثر زمانه پس زما د قام بچی به د خپل محمود ښایسته کلام یوه معمولي شان ژباړه خپلو راتلونکو ته واوروي څه دي زما تقدیر کې خپل وار خپله خوږه ژبه په وروستي وار یې د ادب په شکل وړاندې کړم غلی شمه په ژوند هم ډېر مین یم او هم په دې لویه حسینه نړۍ ابن آدم ستا د لویې ماڼۍ په هر یو ګوټ په هر یو کونج مین یم خو تر هر چا زیات مین یم د سویت یونین په خاوره د چا مطرب د چا شاعر چې یمه زمزمه کوم چې د ټکو نغمې په خپل اوار ژبه چې راته مور را کړې د خپل قلم زور لګومه پوره د چکوتکانه تر بالټک تټ پورې خوره وره ځمکه سکه ده راته او د دې خاورې قدمونو کې به قربانومه زه ژوندون خپل خو بس همدغه هومره خواست لرمه د مرګ نه پس زما سپارلو لره 2 ګزه ځمکه چې زما رسي ماله دې راکړی شي په خپل کلي کې ولې چې کله مې د کلي بچي قبر له راشي نو ویلی به شي دلته ویده هغه رسول دی زمونږ چې جانشین د خپل حمزه و څوک باعث د فخر او غرور چې و څوک زما له ډایرې څخه د کلیوالو سیمو یو هلک غوښتل چې د یوې روسي جنۍ سره واده وکړي خو مور و پلار یې نه منله داسې ښکارېده چې هغه روسۍ جنۍ هم په دغه اوار هلک ډیره مینه وه ولې چې یو ورځ په اوار ژبه کې لیکلی لیک راغی هلک سم د لاسه لیک خپل مور و پلار ته وښوده لومړی خو د هغې په خپلو سترګو باور نه راته خو دومره متاثره شول چې سم د لاسه یې واده ته غاړه کېښوده د خپلې ډایرۍ څخه د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې خپل فصل څومره خوږه و هم وي په هر وږي کې بې شمېره دانې پرتې وي او د وږو خو هډو شمار نه کیږي خو که بزګر د ناراستو په څېر په کور کې ناست وي او خپل فصل ته یوازې سترګې نیولې وي نو د یوې دانې خاوند به هم نشي کله چې فصل پوخ شي نو ریبل او غوبل غواړي خو کار په دې ځای نه تمامیږي بلکې ژرندې له هم وړل غواړي
چې وړه شي دغه وړه غږل غواړي نو هله به د ډوډۍ د پخولو نوبت راشي. خو په دې لړ کې تر ټولو اهمه خبره چې یاد ساتل غواړي هغه دا ده چې که ډوډۍ ته هر څو ضرورت ولې نه وي خو ټولې دانې ختمول نه دي پکار. هوښیار بزګر ښې دانې مدام تخم لا خوندي ساتي. د الفاظو نه کار اخیستونکی لیکوال هم د یو بزګر په شان دی. د خلکو وینا ده چې څه هلکانو یوه ونه غوڅه کړه، په ونه کې د خارو جهله وه، هغه یې هم ورانه کړه. ای ونې ته یې ولې غوڅه کړې؟ ولې چې ما ورته څه ویلی نه شو. خارو ای خارو ستا جاله یې ولې ورانه کړه؟ ځکه چې ما به ډېر زوک کولو. د خلکو وینا ده چې ټکي په مثال د باران دي. لومړی باران د رحمت دی، دویم باران ګټور دی، په دریم ځل غنیمت او په څلورم ځل همدغه باران چې کله رحمت و په کړاو او بدبختۍ واوړي. موضوع یعنی سکالو د تنبیه ماتولو ته حاجت نشته. په کیلي به په اسانه خلاصه شي. په یوه تنبه لیکل شوی تحریر. دا مو وایه چې ما ته موضوع وښایه. دا دعا غوښتل به زیات غوره وي چې ما له سترګې راکړه. یو زلمی لیکوال ته نصیحت. قدرمنو ملګرو، زړه مې څه لیکل غواړي خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په څه موضوع یې ولیکم. تاسو راته یوه ښکلې شان موضوع په ګوته کړئ، زه به پرې ښکلی کتاب ولیکم. که د لیکوالانو ټولنه ده، د ورځپاڼې دفتر دی او یا څوک نامتو لیکوال، د زلمو له اړخه ورته دا قسمه لیکونه راتلل یوه عادي خبره ده. ما له هم وخت په وخت داسې لیکونه راځي او زما پلار له به هم راتلل. هر کله به چې زما پلار له دغه شان څه لیک راغی نو هغه به سر وخوځوه او ویل به یې د دې زلمي واده ته زړه کیږي، خو په دې نه پوهیږي چې د چا سره واده وکړي. څوک جنۍ په درک کې نشته او اوس پوښتنه دا ده چې ریبار د چا کور ته ولیږي. یوه خاطره. د داغستاني ادیبانو ټولنې ته یو ځل د ابو طالب لیک راغی. خواست یې کړی و چې د څه موادو د راټولولو په غرض یو لرې کلي ته تلل غواړي. نو ټولنه دې د هغه د یوې میاشتې د استوګنې انتظام وکړي. کله چې خبره ټولنې ته وړاندې شوه نو د ابو طالب نه تپوس وشو چې په کومو موضوعاتو یې لیک ته زړه دی. د دې خبرې په اورېدو بوډا شاعر غوسه شو او ویې ویل یو ښکاري د وړاندې نه دا خبره څنګه کولی شي چې نن به د څه څیز ښکار کوي، د سوی د شر مخ او که د لومبړې. یو اتل به د مخکې نه دا خبره څنګه وکړی شي چې په جنګ کې به څه کارنامه کوي. زه هم په دغه غونډه کې ناست وم او د ابو طالب وینا مې په ذهن کې تلپاتې ژور خاپونه پرېښودل. کله چې هم خلک د لیکوال نه دا راز تپوسونه کول شروع کړي چې په راروانو 3-4 کلونو کې د څه لیکلو اراده لري نو زه ډیر حیران شم. په دې کې شک نشته چې د ادیب په ذهن کې د خپل کار یوه خاکه پرته وي. کیدای شي هغه ذهن جوړ کړی وي چې ناول به لیکي او یا د یوې لړۍ 3 ناولونه. خو تر څو پورې چې د شعر تعلق دی نو دا بې له څه ارادي او بې له څه خبرتیا راځي. لکه چاله چې ناڅاپه څه ډالۍ راشي. د شاعر دنیا تړلي او ټاکلي قالبونه نه لري. یو څوک هم دا نشي ویلی چې نن سهار 10 بجې چې په سړک کومه جنۍ مخې له راغله په هغې به مینېږم او یا سبا ماښام په 5 بجې به مې په زړه کې د پلانی بدماش نه کرکه پیدا کیږي. شاعري نه په پټي کې کرلي ګلان دي او نه د څه سدابهار چمن ښایست دی. چرته چې ټول ګلان د سترګو په وړاندې ولاړ وي او څه راز لټون ته اړتیا نه پیښیږي. د شاعرۍ مثال خو د هغه ګلانو دی چې په دشتو بېدیاګانو خوړګو او تنګیو کې په خپله راټوکیږي او په هر ګام د مخکې ګلانو نه زیات ښایسته ګلونه لیدل کیږي. جذبات له موسیقۍ او که موسیقي له جذباتو پیدا کیږي. په دواړو کې فوقیت د کوم یو دی؟ دا ستونزه لا تر اوسه نه ده هواره شوې چې چرګه مخکې پیدا شوې وه او که هګۍ. همدغه شان دا پوښتنه په خپل ځای ده چې موضوع د ادیب پیداوار دی او که ادیب د موضوع. د ادیب ټوله شتمني په موضوع کې خوندي ده. موضوع د ادیب د شخصیت بشپړه هنداره وي. که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي. هر ادیب خپله موضوع لري. خیالات او احساسات لکه هڅوالی او موضوع غرونه. خیالات او احساسات لکه لارې او موضوع هغه ښارونه دي چرته چې دغه لارې درومي. زما وطن زما موضوع ده او زه یې خوښولو یا لټون ته هیڅ اړتیا نه لرم. مونږ د خپل وطن انتخاب نه کوو بلکې وطن د شیرونه زمونږ انتخاب کړی وي. داسې یو عقاب به نه وي چې اسمان نه لري. هر صحرایي
چیلې ځان له خپله غونډۍ لري. که ټراوټ مهی یعنی کب وي نو د رڼو اوبو توندې چپې به خامخا موجود وي. د هرې الوتکې خپله یو اډه ضرور وي. همدغه شان یو لیکوال به هم داسې نه وي چې وطن یې نه وي. چې د چرګانو د کوټګۍ په انګړ کې د چرګانو سره ګرځي نو هغه باز نه دی. که ځنګلي میخه د کورونو ګډو سره په یو ځای څریږي نو ځنګلي میخه ورته نشي ویلی. چې په ډنډانو کې ساتل کیږي نو ماهیان نه دي. په عجایب خانه کې پرته الوتکه لا هم څه الوتکه ده. په موضوع باندې یو څو نورې خبرې. د وړوکوالي نه مې یو منظر ډیر زیات خوښ دی. کله به چې ما د خپل پلرني کور وړوکي شان کړکۍ بیرته کړه نو مخامخ به راته تک شین میدان ښکاره شو، لکه د کلي په پښو کې چې چا شین دسترخوان غوړولی وي. د میدان په څلورو غاړو ولاړ غرونه به راته داسې ښکارېدل لکه په دې دسترخوان راغوړېږي. د غرونو په خېټه کې وتلو کږو وږو خمدارو لارو ته به چې ما کتل نو زما په ذهن کې به د مارانو تصور راوټوکېده. د څمڅو په څیرلو خو به داسې ګمان کېده لکه څه خونخوار ځناور وازه خوله ولاړ دي. د غرونو د لومړۍ لړۍ په شا د غرونو یوه بله لړۍ وه. د غرونو هوارې او غونډې غونډې څوکې به لکه د اوښ د کوپ ښکارېدلې. اوس راته د دې خبرې احساس کېږي چې د سویزرلینډ او د نیپالس په شاوخوا کې له دې ډیر زیات ښکلي ځایونه موجود دي. خو زه چې هر چرته هم تللی یم او هر څومره ښکلي منظرونه مې لیدلي دي نو ما یې په هر حال موازنه د دغه منظر سره کړې ده چې زما د وړوکوالي یادګار دی. هر یو تصویر او هر یو منظر مې د هغه تصویر سره موازنه کړی دی چې زما د کور د وړې شان کړکۍ په چوکاټ کې خوندي دی او نتیجه یې مدام دا راوتې ده چې د نړۍ ټول عجایبات راته زما د دغه منظر په مخ کې پیکه ښکاره شوي دي. که چېرته داسې وشي چې زما پلرنی وطن او د خوا و شا منظرونه یې پاتې نشي، نښې او خاپونه یې زما له یاده وران شي نو دا ټوله نړۍ به راته یوه داسې ډډه سینه ښکاري چې ژوندی او درزیدونکی زړه پکې نشته. خوله شته خو ژبه نه لري، سترګې موجود دي خو نظر پکې نشته، او یا لکه جاله خو په خپل ځای پرته ده خو مرغۍ ترې الوتې ده. خو د دې مطلب دا نه دی چې زما موضوع زما د خپل کور کلي له لنډ تنګ چوکاټه بهر ته نوځي او یا ما د خپلې خوږې او قیمتي موضوع نه لوړ او پاخه دیوالونه تاو کړي دي. څه ځمکې داسې وي چې د یوې کولو په وخت ترې د سسپار نوکه د سرسر پاتره څیرې کړي نو لاندې ترې ښایسته او څربه خاوره ښکاره شي. څه ځمکې داسې وي چې د سر لږه شان خاوره ترې واوړي نو کاړ او شګه ښکاره شي. او د څه ځمکې نه خو د خاورې اړولو ضرورت هم نه پیښیږي ولې چې کاړ او شګه یې له ورایه ځلیږي. په دغه ډول ځمکه مې کروندې کولو ته هیڅ اراده نشته ولې چې په دې خبر یم چې کړاو یې د حاصلاتو نه زیات وي. د خپل وطن سره خپله مینه د هغه اس په شان د پښو نه تړلې ساتل نه غواړم چې د ټولې ورځې د خوارۍ نه وروسته په اوږده پړي له دواړو پښو نه ښکېل کړی شي. په داسې حال څرېدلو ته پرېښودل شوی وي چې د یوې محدودې دایرې نه وړاندې نشي تللی. زه د خپل اس نه زین ښکته کړم، په لوند څټ ورله ټپ ورکړم او ورته وایم ځه لږ شان څر وکړه چې بیا تازه شي. د خپل وطن سره زما د مینې په احساس کې همدغومره قلاري او پراختیا پرته ده څومره چې په هغه اس کې ده چې څرېدلو ته آزاد پرېښودل شوی وي. د نړۍ هر یو څیز ته د خپل کور، خپل کلی، خپل داغستان او یا د خپل وطني احساس په سترګه کتل نه غواړم بلکې د نړۍ په تمامو شیانو کې او د نړۍ په هر ګوټ کې راته د خپل وطن او خاورې احساس کیږي. تصویر یې راته پکې ښکاري او په دغه جوړ زما موضوع په ځان کې ټوله نړۍ راونغاړي. ما ته یاد دی چې یو ځل مې په یو لرې او ښایسته ښار سانتیاګو کې د چرګانو په بانګ سترګې وغړېدلې چې پاڅېدم نو یو څو شېبې خو مې دا احساس کولو چې په سانتیاګو کې نه بلکې په خپل کلي په خپل کور کې یم او په دغه جوړ د سانتیاګو چرګ هم زما موضوع شو. یو ځل مې د جاپان په یو ښکلي ښار کاماکورا کې د حسن یوه مقابله ولیدله. په مقابله کې برخه اخیستونکې ملالې پیغلې چې زموږ په وړاندې روانې وې نو بېواره راته خپله محبوبه را یاده شوه چې ډېره لرې مې په اوارستان کې پریښې وه. په خپل زړه کې مې د دغه ملالو پیغلو
موازنه د خپل محبوبې سره کول شروع کړل. خو د خپل محبوبې په شان خوبي راته په یوه کې هم ښکاره نه شوه. خو په دغه جوړه د جاپان دغه پی مخې پیغلې او په خپله د مقابلې میره زما موضوع شوه. د نیپال د سفر پر مهال د بودا مندرونو ته ورغلم. شاهي ماڼۍ مې ولیدلې او د هغه 22 چینو سیل مې وکړو چې په اړه یې دا خبره کیږي چې په اوبو کې د هر رنځ غمونو، کړاوونو او د ټولو بدمرغیو علاج پروت دی. د دې نه پس چې کله د نیپال یوه غره ته وختم نو داغستان را یاد شو. په دغه غره کې مې دومره راحت او قلاري محسوس کړه چې د شاهي ماڼیو او مندرونو شان او شوکت یې رانه هیر کړو. د پن تعمیر د دغه بېسارې بیلګو په مقابل کې راته دا معمولي شان غرګوټی زیات ښکلی، ښایسته او زړه راښکونکی ښکاره شو. فکر مې کولو چې د دغه 22 چینو خو نشم ویلی. البته دا غرونه دي چې هر رنځ او د زړه هر خیره لرې کولی شي او په دغه جوړ د نیپال د بودا مندرونه او غرونه زما موضوع وګرځېدل. کله چې د هندوستان د پراخ او لویو او له شوره ډکو ښارونو د سیل نه وروسته د کلکتې په څنګ کې یو وړوکي شان کلي ته بوتلی شوم. په یو لوی درمن کې د غنمو غوبل کېده. د غنمو طلایي وږي په درمن کې خواره واره غوړېدلي پراته وو او غوایان پرې په دمه دمه او قلاره تاوېدل. په دنیا کې مې ډېرې عجایب خاني او تیټرونه لیدلی دي، خو د غنمو په طلایي څترو د غویانو دغه تاوېدلو چې ما له کوم خوند راکړو ما چېرته نه و محسوس کړی. فکر مې کولو چې زه په خپل کلي کې ناست یم او وخت په شا وچورلېده او هغه مقام ته ورسېد چېرته چې د نن زه یعنې رسول یو ماشوم وم او دغه شان د کلکتې په څنډو کې پروت دغه وړوکی شان کلی زما موضوع جوړه شوه. په اندونیشیا کې مې ولیدل چې ډولکی زمونږ د داغستان په طرز وهل کیږي. د نیویارک په سړکونو مې داسې قبقازیان ولیدل چې زمونږ دودیزې قامي جامې یو اوږد شان کوټ یې اغوستی وو. په استانبول او پیرس کې مې د هغو داغستانیانو مړاوې څېرې ولیدلې چې جلاوطني یې غوره کړې وه او دوی راته د نړۍ تر ټولو برباد شوي خلک ښکاره شول. د لندن په یو نندارتون کې مې د بلخاري کولالانو د لاسونو جوړ خاورین لوښي ولیدل. په وینس کې مې د لاک د تیسوپیکرا کلي نامتو بازیګران د خپل هنر په مظاهره وړاندې کولو ولیدل چې نندارچیانو ورته په خلاص مټ شاباسي ورکولو. او د پیټرزبورګ په ښار کې مې د زړو کتابونو په یو دکان کې په شامل لیکلی کتاب ولیده. غرض مې دا دی چې زه چېرته هم تللی یم داسې عزیزولی مې ضرور لیدلی دي چې یو سر یې په څه ناڅه توګه زما په داغستان پورې غوټه دی. که په یوه توکړه او توریالي سړي هم ګڼ غلیمان په یو وخت برید وکړي نو هغه ته به ځان ساتل ګران شي، ولې چې په یو وخت د مخې او د شانه د حملو دفاع کول ګران شي. خو که په داسې وخت کې یو داسې خټ ومومي چې دی ترې مخې ته ودرېږي نو معامله به خورا اسانه شي، ولې چې په داسې حال کې یو چټک او سپکدستی تورزن په یو وخت 2 بلکې 3 کسانو مقابله هم کولی شي. داغستان زما لپاره همدغه شان یو غر دی چې په ډاډ او مرسته د هرې ستونزې او هرې بلا په مقابله کولو توانېدلی یم او هر ازمایښت ګاللی شم. سیلانیان چې کله د سیل نه بیرته خپل کور کلي ته راستانه شي نو نوې او نااشنا کیسې له ځان سره راوړي وي. خو ستونزه دا ده چې زه له کوم ځای نه هم راځم نو هم د خپل داغستان سندرې او کیسې را سره وي. کله چې یو نوی نظم ولیکم نو داسې احساس کوم لکه چې خپل وطن مې له نوي سره وپېژنده، په یو نوي طرز ورسره اشنا شوی یم او مینه مې ورسره د پخوا نه لا سیوا شوه. ما ته زما داغستان پراخه ژور او بې مورګو دی. له خپلو یاداښتونو څخه بازه ای بازه کومه یوه سندره دې خوښه شوه؟ د هسکو غرونو سندره. مرغابۍ ته د څه سندرې وایي؟ د ډوب ژور او شین سمندر. ټپوسه ته په کومو سندرو مین یې؟ د جنگ په میدان کې د خورو ورو پرتو مړو سندرې چې زما ډیر خوښ وي. د ادب په دنیا کې مرغۍ هم شته، بازونه هم او مرغابۍ هم شتون لري. هر یوه مرغۍ د خپلې خوښې څوک د غرونو او څوک د سمندرونو سندرې زمزمه کوي. د هرې مرغۍ خپل هیواد او خپله موضوع ده،
خو په دې دنیا کې ټپوسان هم موجود دي چې له هر څه نه زیات په خپل ځان مین وي. ټپوس چې کله د جنگ په میدان کې د پراته مړي نه سترګې وباسي نو دې ته نه ګوري چې دا څوک دی، اتل دی، پتمن دی، تورزن دی، او که څوک ډارن یا بزدل دی. بلا داسې ادیبان پیژنم چې د وخت ګټو ته یې پام وي. هغه چې نن څه کار کوي نو د نن ګټه پکې ویني او سبا به هغه کار کوي چې د سبا ګټه یې پکې خوندي وي. په موضوع یو څه نورې خبرې. موضوع د راز سامانونو ډکه المارۍ ده. الفاظ د دې المارۍ کیلیانې دي، خو پام کوئ چې دا کیلیانې هغه وخت کار کولای شي چې المارۍ او په المارۍ کې پروت سامان ستا خپل وي، پردی نه. څاریبان په هره موضوع شخوند وهي، خو چرته د موضوع تل ته د ورکوزېدو کوشش نه کوي. هغې له صندوقه سر اوچت کړي او په سر پروت سامان ته لاس کړي او وتښتي. په دې خو د صندوق اصل مالک خبر دی چې که په سر پروت سامان په دمه لرې کړي نو په تل کې پرتا د غمو کڅوړه به راواخلي. په ړندو سترګو په هره موضوع هغه خلک د لاګولوب په څیر دي چې په غرایزو سیمو کې ډیر نوم دی. د لاګولوب د ودونو ډیر شوقي وو، په خپل ژوند یې 28 ودونه کړي وو، خو په آخره کې ورته یوه ښځه هم پاتې نه شوه او په سپېره میدان یوازې پاتې شو. خو دا د دې خبرې دلیل نه ده چې موضوع ستا نکاح ښکلې ښځه ده او یا د ایکي یو بچي او یا د مور په شان څه چیز دی. نو ځکه څوک دا خبره نشي کولی چې دا زما موضوع ده، بس زما موضوع ده او بل څوک دې پرې نه بلوڅي. بېشکه چې موضوع به زما وي، خو تنبیه هر چاته خلاصي دي. یو ادیب مې یوازې په دې خبره د بل ادیب سره په شر ولیده چې د هغه موضوع یې غلا کړې ده. بل ادیب ته یې په غوسه ویل، تا له چا دا حق درکړی دی چې ته دې په ارچي کزاک یعنی د تیرې پیړۍ یو مزاحیه شاعر چې د مزاحیه شاعرۍ بابا ګڼل کیږي لیکل وکړي او بیا په داسې حال کې حق لري نو هغه یو زه یم. دا خو په رڼا ورځې شوکه ده. خوار دومره په غوسه و لکه چا ترې ښځه مټیزه بولي وي. خو بل ادیب چې کوم جواب ورکړو هغه هم چا غرڅني ورکولی شو. هغه ورته ویل سالاري د هغه چا ده چې توره یې تیره هم وي او ځلیږي هم. هر هغه څوک چې یوې جنۍ ته یې د واده پیغام لیږلی وي د جنۍ خاوند نه دی، بلکې خاوند یې هغه څوک دی چې واده یې ورسره کړی دی. د موضوع په لحاظ ارچي کزاک هم د هرې یوې موضوع په شان د هغه چا ملکیت دی چې له هر چا نه پرې ښه کتاب ولیکي. په دې کې شک نشته چې په یو موضوع ګڼ شمېر لیکوالان په آزاد مټ لیکل کولی شي. د ادب په دنیا کې ډلګۍ نشي کېدی. دلته د هر لیکوال خپل پټی او خپل غوږی دی. که هر څوک وړوکی ولی نه دی، یو څوک یوازې له دې کبله خپل پټي ته د کوزېدو نه نشم منع کولی چې ما له ډېرې مودې څخه شړ پرېښی دی. زما د پټي په پوله به نه تاسو سپي ووینئ او نه ټوپک په لاس ولاړ څوکیدار. او اصل خبره همدا ده چې که زما د پټي پولې دي نو چرته دي او د پولو ټاکل به یې په څه جوړیږي. زما موضوع نه خو د چا شخصي جایداد دی او نه د جومات هغه سپېڅلی مقام چې بل چاته هلته د ورتللو اجازه نه وي. یو ځل د داغستاني ادیبانو په یوه ناسته کې یو بحث راوچت شو. سوال یو مقرر راوچت کړو چې داغستاني ادیبان دي په نورو ملکونو او قامونو ولې لیکل وکړي. هسپانویان دي په سپین، جاپانیان دي په جاپان لیکل کوي او د اورال د سیمې خلک دي په خپلو صنعتونو قلم اوچت کړي. داسې وګڼئ چې په یو باغ کې د یوې مرغۍ جاله ده، نوې سندرې ویلو له به چرته بل باغ ته ځي. که په یو ځای کې څربه خاوره موجوده وي نو هغه ځای ته به له غرایزو سیمو نه خاوره راوړل مناسب ګام وي. د وریتولو نه مخکې د ګډ لکۍ په کوچو غوړول ضروري دي څه؟ د ښاغلي مقرر ځواب د یو بل ولایت نه راغلي میلمه ادیب وکړو. هغه ویل لکه چې د هرې مرغۍ خپله یوه جاله وي، دغه رنګ هر ځنګلي ځناور هم ځان ته یو غار او سمڅه لري، خو د لمر د وړانګو نه ټول په یو شان استفاده کوي. په باران کې ټولې ونې یو شان لمدي او خړوبي شي. کله چې د بوډۍ ټال وخیږي نو هر څوک یې ننداره کوي. برېښنا په لوړو دنګو غرونو هم برېښي او په ژورو خوړګیو کې هم. خوندور پولاو له هغه وریجو نه هم پخېدلی شي چې چرته د یو بل لرې هېواد نه راوړل شوي وي. زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغلی وم او یوازې تاسو له مبارکۍ درکولو له راغلی وم.
خو ستاسو غرونه او سمندر مې خوښ شو. په زړه کې مې ستاسو د نجیبو خلکو او ښکلو او سپېڅلو مېرمنو قدر پیدا شو. که زه په تاسو او ستاسو په وطن څه لیکل وکړم نو زما د وطن خلک به زما احسان ومني، او که تاسو زما په وطن څه ولیکئ نو په دې کې هم څه زیان نشته. د مینې په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. ستاسو په ان مینه په زړه کې د ځایېدلو لپاره د چا تپوس ته اړتیا لري؟ د میلمه وینا د غشو په شان نیغه و تیره وه او په غونډه کې په تودو پړقو هرکلی وشو. ما هم که په یو اړخ لاسونه پړقول او د میلمه د خبرې سره نږدې متفق کېدم، خو په بله غاړه مې څه اندېښنې او فکرونه هم له ذهن نه تاوو. په نورو ملکونو او قامونو لیکل کول څه بد کار نه دی، خو په دې شرط چې ته په خپله موضوع بشپړ لاس او قدرت ولرې. زما کوچنی شان داغستان او زما پراخه نړۍ د غره نه 2 چینی په ښکته بهیږي، په یو مقام دواړه یو ځای شي او چې خوړ ته رسي نو ویاله ترې جوړه شوي وي. له 2 سترګو 2 اوښکې رابېلې شي، په 2 اننګور غړي، خو دواړه اوښکې د غم او یا د ښادۍ یوې جذبې زیږولې دي. زما کوچنی شان داغستان او زما پراخه نړۍ دا دواړه زما د ژوند 2 سندرې دي، زما کتابونه دي، هو دا دواړه زما موضوعګانې دي. له 2 سترګو څخه توی شوي برغې اوښکې د یو شاعر په رخسار 2 راوبهېدې، په یو کې بوی د غصې، په بل کې رنګ د مینې، یو له غمونو نه ډک، په بل کې خوشحالي. د اوښکو برغ 2 څاڅکي واړه واړه وو دواړه، لکه چې 2 بېلوري واړه څاڅکي وو، تنها بهېدل، دواړه بې وسه او بې کسه څاڅکي، خو که یو ځای شول دواړه لکه د برق به پړق شي، لکه باران به اوري. کوم یو باز چې له خپلو هسکو غرونو څخه ښکته پراخه دشتو ته نشي راکوزېدلی، هغه باز قوي باز نه دی. او همدغه شان کوم باز چې د پراخه میدانونو او دشتو څخه بیرته خپلو غرونو ته نځي نو هغه ته به هم ناتوانه باز وایو. دا کار د باز لپاره څه ګران نه دی، ولې چې هغه مورزادي باز پیدا شوی دی، او که وغواړي هم نو له ځانه مرغابۍ او یا ټپوس نشي جوړولی. خو د یو ادیب لپاره باز کېدل آسان کار نه دی، تر څو چې د دې زړور او نجیب مارغه مورزادي خصوصیات ونه لري. زمونږ په سیمه چې څوک د کمس په غږولو نه پوهیږي نو د هغه په اړه ویل کېږي چې غم مه کوه، په بله دنیا کې به یې زده کړي. داسې بې شمېره ادیبان به ووینئ چې د مینې او یا د کرکې د کومې جذبې پرته قلم ته ګوتې کړي او د خپل تخیل په اساس په لیک شروع وکړي. په دې خو تاسو ټول پوهه یئ چې کله یو کلي ته ناشنا میلمه راشي نو دا فیصله کول خپل قوت شاته مه پرېږدي. په دې خو تاسو ټول پوهه یئ چې کله یو کلي ته ناشنا میلمه راشي نو دا فیصله کول خپل قوت شا ماته پرېږدي چې د کوم کور میلمه دی شي، او دا فیصله هغه د کور د دودخانې نه د وتونکي خوشبویۍ په اساس کوي چې په کاله کې څه پخیږي، غوښه او که بل څه. ډېر ځله داسې هم وشي چې په یو ګاونډ کې 2 پیغلې جنکۍ دي، یوه ښه هوښیاره ده او بله بولګۍ ده، خو بولګۍ پیغله یوازې له دې کبله واده شي چې د پلار د کوره به ډېر داج راوړي. او داسې بلا ادیبان هم لیدل کېږي چې په دې خبره یې هیڅ کار نه وي چې په کومه موضوع او په کوم هیواد لیکل وکړي. د دوی مثال د هغه سودخورو دی چې دا فکر کوي چې مالی څومره د پټي نه لرې وځي بیه به یې دغومره لوړیږي. کله چې دې قسم ادیبانو ته وګورم نو پر خالشه نومي یوه ښځه رایاده شي. د هغې پان په کلي کې داسې څوک شازلمی نه و چې د هغې سره واده وکړي. د کومبل کلي د شازلمی په اسره ناسته وه، خو سړی په دې خبره ښه په اسانه پوهېدای شي چې د ژوند تر پای پورې ناواده کړې ناسته وه. د 2 غرڅنیو کیسه. 2 کسان یوه ځنګل ته لاړل چې ځان له د جغ لپاره لرګي غوڅ کړي، ولې چې د ایوې جغونه یې زاړه شوي وو. یو کس سم د لاسه یوه وچه ونه وموندله او 2 مناسبې ټوټې ترې غوڅې کړې او کور ته روان شو. بل ملګری په دې اسره په ځنګل کې ښه په وړاندې روان و چې لږ وړاندې به له دې نه هم ښه او مناسب لرګی ومومي. ټوله ورځ یې په ځنګل کې تېره کړه، خو دا فیصله یې نه شوه کولی چې د خپل ضرورت لرګی له کومې ونې نه غوڅ کړي. اخر یې 2 ټوټې پرې کړې چې د مخکنیو نه هم بد یو ښه ډلې وې. ماښام ناوخته چې کلي ته راورسېد نو بل ملګري په نوي جغ ځمکه یوه کړې وه.
او له پټینه کور ته را روانو. دا کیسه راته په یو خاص موقع ابو طالب کړې وه. خبره داسې وه چې یو داغستانی شاعر له اوږده سفر څخه بیرته کور ته راغلی و او 2 معمولي شان نظمونه ورسره وو. د کیسې په آخره کې بوډا شاعر وویل کومه سندره چې سړی په کور کې نشي یادولی نو له کوره لرې به یې هم یاده نه کړي. شاعران هم کله کله د هغه غرڅني سړي په شان کار وکړي چې ټوله ورځ یې خپل پاپاخ لټاوه، حالان کې پاپاخ یې په خپل سر پروت و. په موضوع څه نورې خبرې. هغه هم یوه ورځ وه چې په لومړي ځل د سیلګرۍ په غرض له کوره بهر ته وتم. مور مې یوه بله کړې ډیوه د کور په کړکۍ کې ایښې وه. زه هیواد په هیواد وړاندې روان وم، خو چې کله مې هم په شا کتلې دي په لړ او تیاره کې مې د خپل کور په کړکۍ کې د پرتې ډیوې رڼا لیدلې ده. بلا کلونه مې د نړۍ په سیل کې تیر کړل او په دې ټوله موده کې زما د کور په وړې شان دریڅې کې پرته هغه بله ډیوه زما ملګرې وه. کله چې د نړۍ له سیله بیرته کور ته راغلم او له هغې کړکۍ نه مې بهر ته وکتل نو هغه ټوله نړۍ مې په سترګو کې وغړېده چې ما یې په ژوند کې سیل کړی و. ادیب له به موضوع څوک ورکوي؟ فکر کوم چې د موضوع په ځای به دا کار زیات اسان وي چې هغه له مازغه سترګې غوږونه او زړه ورکړل شي. کوم ادیبان چې د موضوع په انتخاب کې د مینې او یا د کرکې جذبه په پام کې نه نیسي بلکې په خپل قوت متکی وي چرته به هم د خپل وخت استازی نشي جوړ. هغې د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د یو دور استازیتوب نشي کولی او یا بیا د هغې مثال د هغه ناوې په شان دی چې اوس یې درته کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه. چرته په یو کلي کې یوه کڼه جنۍ وه. د بل کلي نه د واده رشته راغله. د هلک کورنۍ د جنۍ د کڼوالي نه خبره نه وه. خبره پخه شوه او د واده دودونه شروع شول. د میلمنو ګڼه ګوڼه وه او جنۍ دا چرته هم نه غوښتل چې د هغې راز د میلمنو ته ښکاره شي نو د خپلې یوې ملګرې نه یې مرسته وغوښتله. دواړه په دې خبره سلا شوې چې ملګري جنۍ به یې هر وخت په خوا کې ناسته وي او په محفل کې چې څه هم روان وي په اشارو به یې پرې پوهوي. د خندا په خبره به ورله ملګري په ښی او د غم او د خفګان په خبره به ورله په ګسه اوږه لاس راکاږي. د واده په موقع هسې هم د ناوې نه د خبرې کولو تمه نه کیږي بلکې غلې ناسته یې زیاته غوره ګڼل کیږي. د یو څه وخته پورې خو خبره سمه روانه وه. ناوې به هم د خندا په موقع مسکی شوه او د غم او خفګان په خبره به خفه شوه خو لږه شیبه پس یې د ملګرې نه د ښي او د ګسې اوږې ترتیب هیر شو. د ښی اوږې په خبره به یې ورله په ګسې اوږې او د ګسې اوږې په وار به یې ورله په ښی اوږه لاس کېښود. انجام یې ښکاره و چې ناس خلک به سنجیده شول نو ناوې به بړق بړق وخندل او چې خلکو به خندل نو ناوې به دلګیره شوه او په سلګو به یې شروع وکړه. هلک چې دا تماشه ولیدله نو شکمن شو او په غور یې د ناوې جایزه اخیستل شروع کړل او په دې خبره پوه شو چې ناوې د خلکو په خبرو نه رسی. بیا څه بس ډولۍ په راغلې لاره بیرته ولېږله. حقیقي ادیب هغه دی چې د کڼې ناوې په شان د ښی او ګسې اوږې اشارو ته اړتیا ونه لري. کوم څیز چې هغه قلم اوچتولو ته مجبورولی شي هغه د هغه په زړه کې پرته څړي کوي او یا د غم او د خوشحالۍ داخلي احساس. حقیقي ادیب یوازې له دې کبله نه خاندي چې د شاوخوا خلک خاندي او د خلکو د رضا لپاره دله هم خندا پکار ده. یوازې له دې کبله نه ژاړي چې د شاوخوا د خلکو په غم کې د شریک کېدو لپاره ژړا ضروري ده. نه، د ښادۍ ماحول جوړول د ادیب وظیفه ده. په کار خدا ده چې کله شاعر وخاندي نو دنیا د له ځان سره په خندلو مجبوره کړي او چې کله هغه د خپلو څړیکو اظهار وکړي نو خلک د له ځان سره په دې احساس کولو مجبور کړي چې دا خو د هغې د خپل زړه څړیکې دي. کوم خلک چې لازمه سره متفق شوي نه دي او اوس هم په پردو موضوعاتو لاسونه پاکول اسانه لار ګڼي د هغې په خدمت کې یوه بله عبرتناکه کیسه وړاندې کوم. د یادونو یوه سپرغۍ. زه د خینزه ګړۍ په ښوونځي کې د 2یم ټولګي محصل وم. زما په څنګ کې به یو شین سترګې جنۍ کېناستله چې نینا نومېدله. نینا د یو روسي معلم لور وه او په ما به ډېره خوږه لګېده خو دا توان مې نه درلود چې د خپل زړه خبره ورته وکړم. یوه ورځ مې فکر وکړو چې د خپل زړه خبره ورته په یو لیک کې لیکم خو دا هم څه اسان کار نه و
ولې چې زه د روسي ژبې په یو ټکي هم نه پوهېدم. د یو ملګري مرسته مې وغوښتل، هغه راته په یو کاغذ د روسي ژبې یو څو ټکي ولیکل چې په مطلب یې زه نه پوهېدم. په هر حال ما هغه ټکي هم هغه شان نقل کړل او فکر مې کولو چې د خپلې مینې د اظهار لپاره به هم هغه څه لیکم لکه چې ما لیکل غوښتل. کاغذ مې په رپېدونکو لاسونو نینا له ورکړو. د کاغذ د پرانیستلو پر مهال په خپله د نینا همدغه حالو، ګوتې یې رپېدلې. ناڅاپه د نینا اننګي تک سره شول او په یو ترپ له کوټې نه بهر ته ووته او زما په څنګ کې د ناستې نه هم انکار وکړو. وروسته زه خبر شوم چې کوم ټکي ما لیکلي وو هغه خو ډېر بې حیا او د اخلاقو نه پرېوتي ټکي وو. یوه بله پیښه را یاده شوه. کله چې ما په اداره ادب او نینا په لینن نومي ټیچرز کالج کې زده کړې کولې، نو یو ځل یې د ډسمبر په میاشت کې زه خپل کور ته وبللم. دا د هغې د زوکړې ورځ وه. ډېر فکر مې وکړو چې د دې ورځې په مناسبت نینا له څه ډالۍ ورکړم. اخر مې دا پرېکړه وکړه چې تر هر څه ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ولیکم، په دغه موقع یې واوروم او بیا یې نینا ته ډالۍ کړم. د مبارکۍ یو نظم مې ولیکه او خپل یو سبقي ملګري مې چې په خپله هم یو زلمی شاعر و په دې خبره رضا کړو چې زما دغه لیکلی نظم روسي ژبې ته وژباړي. ملګري مې ټوله شپه د نظم په ژباړلو تېره کړه، خو چې کله یې ما ته نظم واورولو نو ما خپل لیکلی نظم ونه پېژانده. د جذباتو زوښ پکې و او هر څه ډېر په زور او شور سره ویل شوي وو، خو د غرض هغه ټکی پکې نه و چې ما نینا ته ویل غوښته. ولې زه یو ځل مار چیچلی وم، نو دا ځل هوښیار شوی وم. خپل ملګري ته مې وویل دا نظم ته له ځان سره خوندي کړه، خپلې محبوبې ته به یې د هغې د زیږېدو په ورځ ډالۍ کړې. ولې چې تا څه لیکلي دي دا ستا خپل نظم دی، زما نه دی. په موضوع یو څه نورې خبرې. موضوع لکه د خوبولي مهي د اوبو په سر نه رغړي، بلکې د اوبو په هغه ژور تل کې لټون غواړي چېرته چې اوبه رڼې هم وي او یونې هم توند وي. که غرض دې پکې وي نو په هغه ځای کې ولټوه چېرته چې د ابشارونو د رالوېدو سره ولونه جوړیږي. د هغه غولیو نه یې راوباسه. یو وګړی ټوله ورځ خپله خوله توی کړي او پیسې وګټي او بل په ناسته د خپل کور په دورشل یوه سکه ومومي، نو آیا د قدر او قیمت په لحاظ دواړه یو مساوي کېدای شي؟ د غریزو سیمو د خلکو وینا ده چې که ته وغواړې نو ښه په اسانه بلا زناور نیولی شي، خو یا به سوی نیسي او یا به ګیدړان. نو غوره خبره دا ده چې یو زناور ونیسه خو لومبړه ونیسه. او یو څوک هم دا خبره نشي کولی چې دا قسم ښکار به په کوم ځای کې وي، او دا هم لازمي نه ده چې ښه ښکار دې ستا له کوره چېرته په لرې تنګي کې وي. چېرته د یو ښکاري دا لوی ارمانو چې یوه لومبړه ونیسي چې پوستکی د سپینو زرو په شان تک سپین ځلیږي. خوار ټول عمر د لومبړې په ښکار پسې په ځنګلونو کې سر وهلی بر وهلی وګرځېده، خو ورو ورو چې هغه بوډا کېده نو په ښکار پسې لرې تلل ورته هم ګرانېدل. نو د کور په خوا کې په یوه تنګي کې لټون شروع کړو او په همدغه تنګي کې یوه تکه سپینه لومبړه وموندله. ښکاري د لومبړې نه تپوس وکړو تر اوسه پورې چېرته پټه شوې وې؟ ما خو در پسې خپله ټوله ځواني تېره کړه. لومبړې جواب ورکړو زه خو له پخوا نه په همدې ځای کې وم، خو ته خبر نه یې چې په لټون کې به ته عمر تېر کړې. ولې د کامیابۍ خو یوه ورځ بلکې یوازې یوه شیبه وي. همدغه شان د ادیب په ژوند کې هم هغه یوه ورځ راتلی شي چې هغه پکې د خپل ذات سره اشنا شي او خپله موضوع ومومي، هغه موضوع چې بیا ترې باید چېرته ورکه نه شي. او که دغه غلطي وکړه نو حال به زما د یو ملګري په شان شي. د هغه نندارې کیسه چې یو اشنا مې لیکلې وه. یو ځل یو داغستاني لیکوال د ډلهییز پارم په ژوند ژواک یوه ډرامه ولیکله. د موضوع اهمیت په خپل ځای، خو چې کوم تیټر ته هم ډرامه ولېږل شوه نو هغه یې رد کړه او د رد کولو دلیل یې ډېر ضعیف و. وجه یې دا وښودله چې ننداره په زړه پورې نه ده. که چېرته بل څوک و نو په قلاره به ناست و، خو زما ملګري چېرته منله. هغه په دې دلیل بد وګڼل او د اړوند ادارو سره یې تماس ونیو. خبره تر دې ورسېده چې یوه جرګګۍ ورته وټاکل شوه او سپارښتنه ورته وشوه چې په دې ستونزه غور وکړي او اړین ګامونه واخلي. د پلټنو وروسته چې کومه خبره راپورته شوه هغه څه په دې جوړه وه ننداره د ډلهییز پارم د دوه ډلو په سوشلیستۍ سیالۍ ولاړه وه. هر یوه ډله غواړي چې د بلې ډلې نه د غنمو ښه فصل پیدا کړي.
لیکوال دا هر څه د نیکو هیلو او نغمو سره وړاندې کړي وو. که په صورتحال کې یو ځانګړی بدلون نه وی راغلی نو د جرګې به ننداره خوښه شوې وه او په وړاندې کولو به یې څه خنډ او ځنډ نه و پاتې شوی. خبره داسې وشوه چې په کوم وخت کې ننداره د بحث لاندې وه. په همدغه وخت کې دا پریکړه وشوه چې د کومیک استپ سیمه د غنمو په ځای د پنبې د کروندې لپاره زیاته مناسبه سیمه ده. نو په کار ده چې په دغه سیمه د پنبې کرونده وشي. حالان کې زما د ملګري په لیکلې ننداره کې دواړه خواوې د غنمو په لو کولو کې د یوې بلې سره په سیالۍ بوخت ښودل شوې وې. نو ستونزه دا پیدا شوه چې د غنمو موضوع د صورتحال سره سمون نه خوري، ولې چې اوس خو به هغه ځای پنبه کرل کېدله. لیکوال په ننداره کې په اړینو بدلونونو لاس پورې کړو او له دې نه وړاندې چې پنبه ګل شي ننداره تیاره شوه. د نندارې دا نوې بڼه لا د غور لاندې وه چې اوښ په بله ډډه واوښت. تجربې دا خبره وښودله چې د کومیک استپ په سیمه د پنبې کرونده خو د غنمو نه هم بدتره تجربه وه او پریکړه وشوه چې دې سیمې له به جوار ښه مناسب فصل وي. محنتي لیکوال په ننداره کې له نوي سره بدلون ته بډې ووهلې. زه نه یم خبر چې دا ځل به څه مخه پیښېدله، خو اتفاق دا وشو چې په کوم تیاتر کې به ننداره ښودل کېده په هغه تیاتر اور ولګېده او ټول سامان یې ایره شو. ملګری مې له پرله پسې پیښو نه دومره خوابدی شو چې د سیند غاړې له ورغې او بې له څه پښیمانۍ د نندارې مسوده د سیند په چپو لاهو کړه.